د پاکستان په مختلفو علاقو مختلفو سیمو کې داسې سیلابونه راوتي دي چې د هغې کې ځاني او مالي زیانونه زښته زیات اړولي دي. نو تاسو کتلی شئ چې دا په منګوره، سوات، بونیر، پیر بابا او داسې منصیره کې هم داسې سیلابونه راوتي وو چې هغې کې زښته زیات کورونه او حتی تر دې پورې چې مالونه زښته زیات وړي دي او ورسره د انسانانو ژوند هم پکې زیاته هغه سوی ده، د بینه تللی ده. نو تاسو کتلی شئ چې ډېره خرابي راوستې ده. دا د الله تعالی عذاب د په دې جینو څه راغلی ده. څنګه چې په دې خاطر باندې څنګه دا سیلابونه چې په دې سیمو باندې راغلي دي دا د الله تعالی عذاب ده او د الله تعالی قهر ده چې په دې سیمو باندې داسې سیلابونه او داسې خطرناکه سیلابونه راغلي دي چې حتی انسانان، ځناور، حتی کورونه هم د بینه وړي دي. نو تاسو په ویډیو کې کتلی شئ چې ډېر زیات خرابی کړې ده او زښته زیات کورونه د بینه وړي دي. نو داسې زیاتره علاقې دي چې هغې کې حتی د یو فامیل 30 کسان هم په د بینه وړي دي. دا د قیامت علامې دي چې په آخري وخت کې به هم زلزلې زیاتېږي، هم به سیلابونه زښته زیات راوځي. نو تاسو کتلی شئ په دې نږدې ورځو کې زښته زیاتې زلزلې ډېرې خطرناکې هم په دنیا کې سوي دي او هم سیلابونه زښته زیات په نړۍ کې راوتي دي. یو پاکستان نه په نړۍ زیاتره مملکتو کې داسې پیښې رامنځته سوي دي. نو دا د پېښور یا د پاکستان نه مختلفې علاقې وي چې داسې سیلابونه خطرناکه پکې راوتي دي او حتی مالي او جاني زیانونه زښته زیات وو چې په دې آخري وختو کې داسې هم د یو کور زښته زیات فامیل هم د بینه تللی ده.